الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مخکې مونږ په لومړي درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص صفات او خاص خصوصیات چې خصوصیات هغه بیان کړ. په دویم درس کې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضائل، مناقب او درجات او مقام بیان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په وړاندې زموږ په وړاندې څومره غټه درجه او څومره غټ مقام او مرتبه لري چې الله عزوجل هغه باندې په خپل درود وایي، هغه باندې سلام وایي، او ټول فرښتې چې په تریلیونونو تعداد د هغې دی، پته هم نه لګي الله نه غیر بل څوک نه پوهېږي څومره دي، دا ټولې به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. نو دا ډېر غټ مقام او بیا د ټولو انبیا علیه السلام نه الله عزوجل میثاق او کلک عهد واخیستو چې کله نبی آخر زمان راشي نو تاسو به ایمان هم پرې راوړئ او د هغه تصدیق به هم کوئ او د هغه مرسته به هم کوئ، او بیا د ټول امتونو ټولو انبیا علیه السلام دا تعهد اخیستی دی چې کله نبی آخر زمان راشي او تاسو ژوندي وئ نو هغه به ایمان هم راوړئ او د هغه به مرسته او تصدیق هم کوئ، او دی رحمت للعالمین دی او دی د ټول بشریت او د ټول جنیاتو دپاره راغلی او د باندې نبوت ختم شوی. الله عزوجل په دنیا کې د ټولو انبیا علیه السلام د امامت مقام درته ورکړی، بیا د اسمان نه بره سدرة المنتهی نه بره د مقام دلته چا امکان نه و. بیا د قیامت په ورځ به اولین کس چې د قبر نه راجېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي. بیا چې کله راپورته شي یوازینی شخصیت به وي چې الله پاک به براق ورته راولېږي د سفر په خاطر باندې، او د هغې نه وروسته به الله پاک دته لوای کرم لوای حمد ورکړي چې ټول انبیا علیه السلام دې لوا او د دې بیرغ لاندې ولاړي، دی به سخنګوی، دی به ویان دي، دی به شفیع، دی به لارښود دي. بیا به د قیامت او د محشر په میدان کې ټول انبیا علیه السلام خلکو ته جواب ورکړي، هغه به هغه کې خپله به حاضر نشي چې شفاعت وکړي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفاعت وکړي او د هغې نه وروسته د خلکو سرنوشت معلومیږي. او د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اولین کس چې جنت دروازه به ټکوي هغه زه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاص څه فضایل چې مونږ غوښتل هغه بیان کړو په دویم درس کې. اوس دریم درس د مونږ دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفې څه دي، کوم وظایف په دنیا کې اجرا، کوم وظیفې اجرا کړي. نو د انبیا علیه السلام وظایف چې کوم دا په قرآن عظیم شان کې په تفصیل سره راغلي دي. نو مونږ یو څو ته هغه ضروري ته اشاره کوو. الله عزوجل درې په درې سورتونو کې، په سوره البقره کې او په سوره ال عمران کې او په سوره الجمعه کې، دا تقریبا مضمون د درې آیاتونو سره یو شانته دی. اول آیات چې په سوره بقره کې دی هغه د ابراهیم علیه السلام دعا ده چې ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. دویم آیات په سوره ال عمران څلورمه سپاره کې دی لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. دریم آیات په سوره جمعه کې دی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. دا درې سورتونو کې جدا جدا آیاتونه راغلي خو مضمون تقریبا سره یو شی دی. په دې درې واړه آیاتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور وظایف په ګوته شوي دي. الله عزوجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور وظایف دلته تشریح کړي دي. اول خبره دا ده چې الله عزوجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وظیفه دا ښودلې ده چې یتلو علیهم آیاته، د الله عزوجل چې کوم آیاتونه نازلوي د قرآن عظیم شان د کتاب د دې تلاوت به کوي. سر تلاوت اول هغه دا دی چې هغه کوم وحی چې نازلېږي دا وحی به جبریل علیه السلام ده ته وایي او دی به خپل امتیانو او خلکو ته وایي. یو وظیفه یې دا شو.
د قرآن عظیم شان د وحی تلاوت کول صحیح تلاوت چې کوم دی الله عزوجل کوم هغه دی امغه تلاوت پر رسول الله صلی الله خپل امتیانو ته خپل صحابه کرامو ته کول یو وظیفه دا شو یتلو علیهم آیاته دغه آیاتونو تلاوت د وظیفه ده دویمه وظیفه دا ده ويعلمهم الكتاب او دویم دا ده چې په دې کتاب کې خو احکام راغلي نو دا احکام د شرک دی معلم دی ان معلمون زه معلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو معلم دوه کار لري یو څه شیان په خوله خي خلکو ته او څه شیان عملی خي خلکو ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه کار کړي اول دا چې تلاوت به وکړي د تلاوت نو ورسته به د هغه یا تفسیر بیان کړي چې د دې مطلب څه دی مقصد څه دی تفسیر د دې څه دی نو هغه به چې کله بیان کړي بیا به د هغه عملی بیلګه دی عملی نمونه به خود لکه مثلا د چې واقعي الصلاه د حکم دی په قران عظیم شان کې څو ځله تکرار راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو ته هغه المنځ په هغه طریقه باندې چې کومه طریقه باندې الله عزوجل د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې د تخودل او هغه خپل امتیان ته خودل دې ته ویل کی ويعلمهم الكتاب د کتاب تعلیم ورکول په قولی په خبرو باندې او په عمل دواړو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دویمه وظیفه شو چې د کتاب اول تلاوت او دغه به ورسته به تعلیم ورکول هغه عملی او هغه خودل دریم والحکمت او حکمت اصلا دوا شیان راغلي موږ مفسرینو لیکل یو حکمت حدیث ته ویل کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او بل معنا دام راغلی چې په دې کتاب باندې د عمل طریقه خودل خلکو ته دې ته حکمت ویل کیږي چې الله عزوجل چې کوم کتاب را لګلې دې هغه په عملی طریقه کوم یو د عمل کې څنګه دا پیاده کېدل شي عمل کېدل شي دې ته ویل کیږي حکمت د درېمه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آیاتونو کې خودل شوی ده چې دا به خلکو ته تلاوت کوي د تلاوت نو ورسته به هغه مقصد ورته بیانوي او دغه نو ورسته به هغه په عملی شکل خلکو ته خي او څلورمه وظیفه باندې آیاتونو کې دا د ويزکیهم او دوی به پاکوي د تزکیه نه دوه شیان مطلب دي یو دا چې ظاهري تزکیه به خلکو ته خي لکه مونږ او تاسو او داس 15 وخت او داس کو د دې نه خوا کې غسل د ځان پاکواله لباس پاکواله غذا پاکواله نو دا ظاهري تزکیه شوی دی هم خیال ساتي خپل بدن به مسلمان چې کله غکیږي مسلمان به ټول ځان پاک ساتي بدن به پاک ساتي جامې به پاک ساتي خپل اقوم ځکه چې مونږ باندې ودرېږي دا به نو دا خو ظاهري تزکیه شو لکه مونږ او تاسو او داس غسل دا شیان مونږ او تاسو خو خدای شوی دي یو تزکیه نفسانی ده یا باطینی تزکیه ده چې هغه کې اخلاق راځي د مسلمانانو درو ختمي بخل به نه ختمي نمیمي او چغلګری او غیبت څومره بد سیئه هغه چې کوم یو دی ناشکری دا به نه ختمي او د دې په ځای به حسنه اخلاق چې کوم یو ده صبر شکر او دا شیان په کې اخ کوي نو د څلورمه وظیفه تزکیه نفس ته تزکیه نفس دا معنی چې د انسانانو هغه ټول خراب او سیئه اخلاق بد اخلاق چې کوم یو دي دا ورور ختم کی او بل اخره دغه په ځای باندې حسنه اخلاق مکمل کی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعلی عز وجل مدت فرمایي زه راجګر شم بوستو لاتم مکارم الاخلاق زه د دې په خاطر را لګل شوم چې دا هغه احسنه اخلاق او مکارم اخلاق شي هغه په خلکو کې پیدا کوم ورور بد اخلاق لري کول او د بد اخلاق په ځای باندې دروغ لري کول د دروغ په ځای باندې صداقت راوستل خیانت لري کول او دغه په ځای باندې امانت راوستل دغه شی غیبت لري کول او دغه په ځای باندې هغه کول دغه شی چغلی او نمیمی او دا صبر او شکر دا ټول شان د په کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورمه وظیفه ده چې په دې آیاتونو کې ذکر شوی ده دینه بل وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې د مفسر د کتاب الله ده ځکه دا کوم کتاب چې الله پاک د تور کړی دی چې معلم دی د معلم وظیفه دا ده چې دا کتاب خلکو ته تشریح کړي معلم انده وظیفه لري چې کوم کتاب لیکل شوی راغلی هغه خلکو ته وښودي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته خپل صحابه کرامو ته هغه کتاب تشریح کول شارح دی ته ویل کی شارح کتاب الله نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم تم دې په خاطر لګلې چې هغه کوم کتاب چې مونږ نازل کړی دی هغه خلکو ته تشریح کې بیان کې دې ته ویل کی مفسر کتاب الله یا شارح کتاب الله شپږم وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې دا به حیث شارع ده شارع او شارح فرق لري شارح دې ته ویل کی چې صرف شرح کوي تفسیر کوي او بیانوي او شارع دې ته ویل کی چې الله عزوجل اصلي شارع الله جل جلاله من حیث نائب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شارع دي ځنې شیان رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړي ځنې حلال کړي دي او قران عظیم شان په دې باره کې باقاعده قران عظیم شان کې مغرغلي آیتونه دي چې
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله عز وجل فرمایي چې دغه نبی امي چې کوم یو مونږ درلېږلی تاسو ته چې د هغې ذکر او یادونه په نورو کتابونو کې هم شوې ده، هغه څو وظایف لري. یو وظیفه دا ده چې ویحل لهم الطیبات، کوم شیان چې پاک په سوتره پاکیزه دي، طیب دي او ګټور دي، هغه دې خلکو ته حلالوي. یو وظیفه دا شو. دویم وظیفه دا شو چې ويحرم عليهم الخبائث، او کوم شیان چې پلید دي، ناپاکه دي، مردار دي، نجس دي، مضر دي، هغه ورته څه کوي؟ هغه ورته حراموي. نو د دویم جزء دا شو چې دا دویم کار شو په شارع په حیث باندې ويزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، او هغه بندیزونه او هغه بارونه او هغه بوجونه او هغه تکالیف چې په دوی باندې ایښودل شوي وو، هغه دې نه لرې کوي. په پخوانیو ادیانو کې چې کوم یو حریف شوي وو، هغې کې ځینې کسان چې د رجال الدین په نامه یادېده، د دیني خلکو په نامه یادېده، د هغوی مشران، روحانیون، ربانیون، پیران، دغه خلک وو. هغوی د ځانه څه داسې قیودات، داسې بندیزونه په خلکو لګوي، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، او دا به مونږ ته راکوئ، دا به مونږ ته راکوئ، داسې به طریقه کوئ. د ځان یې داسې شیان چې هغې باندې الله عز وجل هېڅ حکم نه و کړی، او نه انبیا علیه السلام په هغې باندې حکم کړی، نه د انبیا علیه السلام نه په هغې باندې کې د صحیح تعلیمات موجود و. خو دوی چې کله به انبیا علیه السلام نه و، نو بس دوی په دغه وخت کې دین استفاده کوله، د حکومتونو په فرمایش یا د بیروني قواو او د هغوی د تسلط په اشاره باندې به دوی د ځانه څه بندیزونه په خلکو کې معمولا لګول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وظیفه دا شوه چې هغه بندیزونه، هغه بوجونه، هغه تکالیف غیر شرعي، غیر الهي چې په دوی باندې هغه خپلو پیرانو او خپلو روحانیونو، رهبانانو او د خلکو ایښي وو، هغه به ترې نه لرې کوي. نو رسول الله دا درې وظیفې چې په دې یو آیات کې یادې شوي دي، دا درې واړه وظیفې چې کومې دا دغه دي چې اول دا چې دا به ورته طیب، پاک سوتره، پاکیزه او ګټور شیان چې کوم دي، دا به ورته حلالوي. دا یو وظیفه شوله. دویم ويحرم عليهم الخبائث، او کوم چې خبیث شیان دي، مردار شیان دي، نجس شیان دي، پلید شیان دي او غیر ګټور شیان دي، مضر شیان دي، او چې کې ورته حرام کی. دا باقاعده موږ تاسو په حدیثو کې چې د شراب په اړه کې، قمر په اړه، کوم خدرات په اړه کې، نور شیان په اړه کوم شیان هغه په دغه کې شامل دي. او دریم وظیفه دا شوله چې هغه بارونه، هغه بندیزونه، هغه غیر شرعي او غیر الهي او غیر د نبوت سره هیڅ ارتباط نه لري، هغه شیان به ټول دې نه لري کې، بلکې صفا کوم شی چې الله عز وجل د دې خلکو نه غوښتي، هغه شی به دوی خلکو ته معرفي کړي. نو دا درې وظیفې، درې واړه وظیفې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو دي، دا په دې باره کې دا به د هغه په خوا کې د تشریع په خوا کې، یعنی دا نور وظایف، یو وظیفه دا موږ ویل چې دا غنده شارع هم دی. شارع دا معنی چې د شریعت په جوړولو کې د الله عز وجل د نائب او د رسول په حیث باندې، د استازي په حیث باندې دیم په دې کې هغه لري د الله د وحي مطابق. بل قرآن زمین کې سوره حشر کې وم آیات دی، وم آیات په سوره الحشر کې 28 سپاره کې وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. دا بالکل صریح او واضح دی چې الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مؤمنانو ته فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه، څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو درکوي هغه ونیسئ، یعنی د کوم شي حکم چې درته وکړي بس هغه تاسو د شریعت په حیث ومنئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او د کوم شیان چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم منې کړي د هغې نه ځان منې کوي. دا عیناً داسې دی لکه څنګه چې الله پاک تاسو ته د یو شي په باره کې حکم کوي، دغه شی عیناً لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم د الله د حکم په حیث باندې تاسو منئ. ځکه قرآن عظیم شان کې بل ځای کې راځي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هغه د ځانه د نفسي خواهش نه خبره نه کوي، بلکې هغه چې هر څه وایي هغه د الله عز وجل د حکم په اساس، د وحي په اساس کوي. بل ځای کې ان اتبع الا ما يوحى الي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه متابعت نه کوم مګر د هغه شي چې الله
پاک ماته وحی کوي. نو د الله د وحی او د الله د فرمان په اساس باندې چې کوم شیان رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته په شریعت په لحاظ باندې درکړي نو هغه ونسئ، او د کوم شیان نه چې تاسو منې کړي د هغې نه منې شئ. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تشریحي صلاحیت او تشریح هغه بیانوي. بل کې امام ابو داود رحمت الله علیه په کتاب السنه کې په دې کې یو حدیث د مقداد بن معدي کرب نه را نقل کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هسې ونه شي چې تاسو د یو سړی موړي او په د اقتدار په چوکۍ باندې ناست دي او بیا ورسره تکیه داسې لګولي، بس ځینې خلکو ته د اقتدار او چوکۍ ورسېږي بیا نو داسې نخرې کوي چې هغه بالکل انسان په هېڅ هغه باندې منطق باندې او عقل باندې برابر دی. داسې فکر کوي چې بس ما ته خدایي بس په لاس راغلی چې څه کوي هغه کوه. دغه کارونه به ځینې خلک کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې ونه شي چې ځینې خلک د اقتدار په کرسیو په چوکیو کې کېناله او بیا ګېډ هم خمړی، یعنې هر څه اختیارات ورسره وي، بیا وایي چې موږ ته صرف قرآن بس دی او نور شیان ضرور نه دي، یعنې منکرین حدیث شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو او د هغه نه منکر شي. نو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګورئ ما ته الله عز وجل د کتاب په خوا کې هغه هم را کړی دی، ځینې شیان حلالوم او ځینې شیان حراموم. دلته یو څو شیان هغه کړي دي چې هغه یو دا دی چې کوم شی چې تاسو په کتاب الله کې حلال وولئ هغه حلال دي، او چې کوم حرام دي هغه حرام دي. خو زه چې کوم شیان درته حرام ګرځوم هغه هم داسې وبولئ چې هغه هم چې دي هغه هم حلال او حرام دي. لکه هغه لا یحل لکم لحم الحمار الاهلی، یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خره غوښه چې کوم یو ده د خر ذکر په حلال د حرمت کې قرآن شریف کې نه دی راغلی، خو په حدیث کې ما ابو داود رحمت الله علیه بخاري کې هم د حدیث شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر په غزا کې د اهلي خرو د محلي خرونو کوم یو غوښې چې د حرام کړی او هغه شی ولا کل ذی ناب من الصبح، او کوم یو چې هغه درینده حیوانات چې داسې پنجې لري او هغه لري نوکان لري تیره که مرغاني او که هغه هم حرام دي. نو داسې فکر وکړئ چې دغه شیان چې کوم یو دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړي دي. یا د متعې په باره کې دا صیغه یا موقته نکاح چې کومه ده په دې کې باقاعده د حضرت علي کرم الله وجهه په بخاري کې حدیث دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منې کړي. یعنې ډېر شیان داسې شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم په قرآن شریف دی خو دی شارح او پخوا کې شارع دی. نو دا حدیث چې کوم یو دی د مقدام معدي کرب امام ابو داود چې را نقل کړی دی، معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن په خوا کې چې کوم شیان قرآن عظیم شان حرام کړي د هغې په خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ځینې شیان د حلت او د حرمت حکم کړی دی. البته د الله عز وجل د هغه په حیث باندې نایب په حیث باندې او د رسول په حیث باندې او د استازي په حیث باندې نه شخصي لحاظ باندې دا کار د انبیا علیه السلام شان دا نه دی که نه، ما کان ان ابدله من تلقاء نفسي، دا زموږ شان نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته ورته ووایه د خلکو ته چې مونږ د خپل ځان نه څه تغییرات او تبدیلات دا حرام دي دا حلال دی دا پلانګې ده نه، بلکې مونږ ان اتبع الا ما یوحى الی، بلکې مونږ تابع دي هغه څه شی چې الله پاک مونږ ته هغه غرا کړی دی. نو دا خبره ده. بل حدیث هم امام ابو داود رحمت الله کتاب السنت کې دا حدیث هم را نقل کړی دی عبید الله بن ابي رافع نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي داسې نشي چې ځینې خلک د اقتدار په چوکۍ کښېني او ګېډه خمړی او بیا وایي چې مونږ ته یوازې کتاب الله کافي دی مونږ څه کوو. دا ورته ویلي چې ګوره دا خبره صحیح نه ده. ما ته الله پاک د کتاب الله په خوا کې دا غم را کړی دی چې ځینې شیان چې زه حلال کړم هغه حلال دي او چې ځینې شیان زه حرام وبولم هغه څه دي هغه حرام دي. من حیث چې من حیث پیغمبر، من حیث رسول او د الله پاک د استازي په شکل باندې. دا هغه شپږمه وظیفه موږ او تاسو ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شارع په حیث هم دی، یعنی یو خانه شارع دی. شارع موږ تاسو مخکې درس کې ولوستلو چې مخکې تیر شول چې یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شارح دی. شارح داسې لکه موږ تاسو په دې حدیث کې ډېر دا خبره راغلې ده چې بعثت معلما، زه د معلم په حیث باندې را لېږلی شوی یم. هغه دا معنا چې معلم اصلي معنا دا چې کوم کتاب چې ولیکلی شي د هغې شرح توضیح او خلکو ته توضیح کول د معلم وظیفه. معلم کتابونه په ټول بازار کې راډک دی، د طب د کتابونو، انجینري کتابونه د هر شي، خو هېڅوک هم همداسې په کتابونو نه انجینر کېږي
کېږي نه ډاکټر کېږي نه استاد کېږي نه پروفیسر کېږي دغه کېږي، بلکې دا معلم او استاد چې کوم دی د دې وظیفه هم دا ده چې کتاب راواخلي بالکل کوم شیان چې د تشریح وړ دي په خوله باندې هغه په خوله باندې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال چې موږ وایو چې دا حدیث دی. بل دا د ځینې شیان داسې دي چې هغه عملي لحاظ باندې خلکو ته ښودل پکار دي، هغه هم ډېر ضرور دی چې همغه شی چې کوم شی په عمل کې اوس لکه یو مونږ چې په دې مکتب کې واړه نو استادان دي مونږ چې وو په اول صنف او دویم صنف کې نو مونږ ته به د مانځه طریقه ښودله دي او داسې نو بیا به باقاعده داسې بیا مونږ را جمع کړو، هغه به کېناستو یو لوټه کې بیا اوبه راوغوښتې بیا به لاسونه ومینځل بیا به خولې ته واچول بیا به پوزې ته بیا مخ ته بیا لاسونه هر ځای به یې راته ښودلو چې دا ګوره تر دې ځایه پورې بیا به یې مس داسې وکړله غوږونه او دا بیا پښې دا بیا ټوله ته عملي هغه بالکل عملي شی او که مونږ ته ویل وي چې داسې کوئ داسې کوئ کېدای شي غلط شوی وی سړی خو عملي بیا چې راته وختل بالکل بیا به څه وکړه بیا به دی استاد به مونږ بیا ټول داسې هغه کړلو وبدرېدو په منځه باندې بیا به ویلې چې نیت کوم 2 رکعاته مونځ او سنت یا فرض یا واجب بیا الله اکبر بیا دلته د لاسونه کېښودل بیا به یې شروع وکړه چې سبحانک اللهم بیا به الحمدلله بیا به سورت بیا به رکوع ته ټیټ شو بیا به سمع الله لمن حمده بیا به دویمې سجدې ته ټول اول نه بیا طریقه وښودله بیا به یې څه کول دا بیا مونږ یو شاګردان را جګولو ښه پلان کې ته جګ شو دا وکړه دا څنګه کېږي نو هغه به اودس طریقه هماسې بیا لکه اوبه خو به نه وې لوټه موټه خو ده به ما ورته اوبه راواخله داسې ومینځه بیا خولې ته واچوه بیا پوزې ته واچوه بیا مخ ومینځه بیا لاسونه مینځه تر دې څه پورې عملي هغه بیا داسې مسه وکړه بیا پښې ومینځه ښه دا چې وشي د اودس نه وروسته بیا به په مانځه ودرېدلو 2 رکعاته مونځ کوم خاص لله ته مخ مې د کعبې شریف وکړې الله اکبر دلته بیا لاسونه کېښو بیا به سبحانک اللهم الحمد سورت او دا نفسونه رکوع ته بیا سجده بیا ټول شیان بیا عملي کول. اوس خو داسې دی چې مونږ خو ماشومانو په نه به پوهېدو مونږ نه به غلطي پکې ډېره کېده نو بیا استاد به مونږ استاد الله په کو بخي حفیظي صاحب نه د حافظ د قرآن نو هغه به مونږ دا درسونه مونږ ته همغه راکول الله پاک دې هغه ته مغفرت وکړي نو دا بیا مونږ ته عملي وښودل دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیثو کتابونو کې بخاري مسلم ابو داود ترمذي دې کې حدیث راغلی چې کله به یو سړی راغی لکه یو حدیث امام مسلم رحمت الله علیه بخاري دواړو راخستی چې دا کله چې 15 منځونه فرض شو او د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مدینې ته تشریف راوړو د هغه نه مخکې 2 منځونه سهار او مازدیګر نو یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا د لمانځه وختونه څه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورنه کړه بس چې دې سړي پوښتنه وکړه دې نه بعد د 15 منځونه په اول وخت کې چې کوم بالکل اول وخت لمانځه وخت شروع کېږي په دې کې 15 منځونه وکړه ورته سړی په دې لمونځونو کې شرک دغه ورته وایي چې بس موږ سره دلته اوسه تا ته به پته ولګي لمانځه وخت بیا یې څه وکړه د اوله 15 منځونه په اول وخت کې وکړه بیا دویم 15 منځونه بیا په دې اخري وخت کې چې نور قضا کېدو ته اوړي داسې وخت کې ورته وکړه چې 10 منځونه یې پوره کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې من السائل هغه پوښتونکی چیرې دی چې پوښتنه یې کړې چې مانځه دې وختونه هغه دی ورته یا رسول الله زه یم نو ورته وایي چې اوس پوه شوې پرون 15 منځونه چې موږ په کوم وخت کې وکړه هغه بالکل فکس اول وخت اول یعنی هغه د مانځه د داخلېدو وخت دغه و او دا نن چې 15 منځونه وکړه دا اخري وخت دی دین اخواته نور گنجایش بیا د مانځه نشته دغه ستاسو د دې وخت پرونی وخت د ننني وخت ترمنځ کوم فاصله چې دا ستاسو او په مسلم شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د معراج په واقعه کې 15 منځونه فرض شو په همدغه شپه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی په همدې سهار باندې امام ابو داود امام مسلم ته حدیث را نقل کړی ویل چې په سهار کې په همدې ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د معراج نه نو سهار خو د مشرکینو سره داوی ماوی دنګلې منګلې راغلي چې دا څه وایي چې په یو شپه کې فلسطین ته ملاړې بیرته راغلی هغوی د اسمان خبرو خو بې خلاف نه وه همدغه د فلسطین خبره هغوی ته ناممکنه ښکارېده ځکه هغه د یو میاشت د سفر یو طرف یو میاشت بل طرف او یو سړی ماښام لاړ شي او سهار هلته راشي ابو جهل د بخاري کې د حدیث دی چې ابو جهل ورته وایي نه همداسې ده چې ته شپې لاړې بیرته راغلی بیا چې هو همداسې ده نو بس دا یو هغه خبره وه چې په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې ورځ باندې چې دا لانجې خلاص شوې نو د ماسپښین وخت شو خو د ماسپښین وخت بالکل فکس د زوال نه شروع چې څنګه زوال وشو
بس جبريل علیه السلام راغی. امام ابو داود چې کوم الفاظ راخستي وي چې ماته اشاره وکړه لاړو عند البيت، یعنی د کعبې شریفې د بیت الله شریف په خوا کې دلته ودرېدو، نو بیا 2 رکعاته مونځ هغه وخت چې کوم یو دوه هغې وخت 2 رکعاته لمونځ نه 4 رکعاتې بیا مدینه منوره کې شو. نو ماته د ماسپښین مونځ بالکل فکس په اول وخت کې وکړي، بیا د مازدیګر په اول وخت کې، بیا د ماښام او ماښام مونځ په مخه 2 ورځو کې یو وخت، بیا ماسپښین په اول وخت کې، بیا سهار په اول وخت، بیا سبا ماسپښین چې بیا راغی نو په اخري وخت کې ماته مونځ وکړي، مازدیګر د ماښام هماغه وخت کې وکړي، ماسپښین دا چې اخري وخت کې ثلث الليل تقریبا د اول وخت نه داسې، بیا سحر هم اخر وخت کې راته وکړي. نو چې کله 5 منځونه پوره کړه نو ماته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا دا 2 ورځې چې موږ منځ وکړه ستا د امت دپاره دغه وختونه دي، دې په منځ کې چې کوم فاصله ده دغه د منځونو وختونه دي، پس د دې نه به د لمونځ باندې وخت کوئ. یعنې دا اوس جبریل علیه السلام رسول الله وسلم د عملي وښودل. نو انبیا علیه السلام ټول په مجموع کې چې کوم یو دي د هغوی یو وظیفه دا ده چې دوی به خلکو ته 2 خبرې کوي. یو دا چې قول په لفظ کې ځینې شیان داسې دي چې په خوله اوس موږ ډېر شیان شاګردانو ته په خوله وایي، هلته ورته هغه کې لیکو دا تخته باندې یا همداسې ورته وایي، هغه پوهېږي پرې. ځینې شیان داسې دي چې هغه پرې نه پوهېږي، هغه بیا موږ په دې ساینسي مضامینو کې چې کوم یو دی هغه بیا لابراتوار ته بیا ځي، او کوم شیان چې موږ دلته په سند کې ویلي هغه په لابراتوار کې ورته عملي ښیو چې دا شی چې موږ داسې ویلو دا دغسې دی، ګوره عملي وګورئ. او ځینې شیان داسې دي جغرافیه او تاریخ دی، په هغې کې بیا د نقشو نه استفاده کوي خلک، بس نقشه ورته وایي چې ګوره دې نقشه کې تاسو ته مې چې ویلي وو چې دا سعودي عرب دی، دا مکه ده، دا مدینه ده، ګوره دومره فاصله، دا خلیج فارس ده، سره بحیره ده، دا بحر المدیترانه ده، دې خواته بحر هند دی، بحر اوقیانوس دی، اطلس دی، پلانکې ده، دا ټول شیان ورته وښیي. نو بس هغه سړی پوه شي، که داسې هوایي ورته لګیا چې بس سعودي عرب دی او جزیره ده پلانکې دی، سړی خوب لکه سړی چې خوب ګوري بیا نه پوهېږي. خو که نقشه کې دی یو ځل ورته وښودو، بلکې داسې نقشه او د لابراتوار دا شیان داسې دي چې داسې خبرې اوس موږ اورېدلې، یقینا ما داسې خبرې اورېدلې دي چې 15 کاله کېږي ما د ذهن نه بیخي خبره نه وځي، هغه بالکل هغه وجه دا ده چې هغه عملي شی چې کوم یې سړي په ذهن کې خو دا خو حافظه کېږي نه، دا ټول شیان حافظه کې شته دی، صرف یو ځل راتازه کول غواړي. نو دا شی د انبیا علیه السلام وظیفه شوه. نو شارح هم شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم شارح هم شو. نو 5مه وظیفه یې شوه د کلام الله شرح او تفسیر او توضیح. بیا 6مه وظیفه شارع، او 8مه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پاک مونږ ته ښودلې ده، هغه دا ده چې دی لکه وظیفه هم ده او دا دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. خبره دا یي چې مونږ ته فرمایي چې ګوره ای خلکو، ای مؤمنانو او ای انسانانو، بهترین نمونه او بهترین قدوه او بهترین الګو، بهترین ماډل چې کوم یو دی، قدوه چې کوم یو موږ دا ټول معناګان یو دي، دا څوک دی؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، د تاسو لپاره بهترین نمونه، بهترین الګو، بهترین ماډل، بهترین قدوه او بهترین الګو چې څوک دی هغه صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یعنی که تاسو غواړئ ظاهر جوړ کړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ظاهر جوړ کړئ، او که تاسو غواړئ چې باطن جوړ کړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان جوړ کړئ، که تاسو غواړئ سیاست هم صحیح شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاست باندې جوړ کړئ، که تاسو اقتصاد غواړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقتصاد په شان باندې، که غزواتو کې جهاد فی سبیل الله کوئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان به کوئ. داسې نه چې خپل زړه خواهشات هم چې څه وي، دغسې په ټولو امورو کې د کور په دې کارونو چارو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه او کوم روش اختیار کړی و هغه اختیار کړئ. ځکه مخکې آیات کې ګوره وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، هلته هم دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته څه درکړي هغه ونیسئ او څه هم چې منې کړي هغې نه بیا منې شئ. نو دا معنا شوه چې دلته پکې اصلي خبره دا وه چې بهترین نمونه په ظاهر او په باطن د زندګۍ په ټولو میدانونو کې چې کوم یو دی هغه صرف یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه وړ دی، د دې وړ دی چې د هغه د اقتدا او اتباع وشي. که خیال مې بل ځای کې یو ځای کې راځي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني
یحببکم الله وایي چې ای خلکو که تاسو غواړئ چې الله سره محبت وکړئ، الله سره محبت پیدا شي، هغه محبوب شي، نو دا یو شرط غواړي. هغه شرط دا دی فتبعوني، زما متابعت وکړئ، زما په نقش قدم باندې ظاهرم باطنم د زندګۍ ټول چارې او میدانونه چې کوم ځای کې دي هغې کې به زما متابعت کوئ. نو بیا به څه کېږي؟ یحببکم الله، نو الله به بیا تاسو سره محبت وکړي، بیا به د الله پاک محبوبان شئ. که څوک غواړي د الله پاک محبت حاصل کړي، بس د هغې صرف یوه طریقه ده، فتبعوني، چې زما متابعت وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې ورته ووایه چې د الله د محبت ذریعه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت دی. نو بهترینه نمونه، بهترین ماډل، بهترین الګو، بهترینه قدوه چې کوم یو ده هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندګي ده، چې سیرت ورته ویل کېږي. موږ چې دا سیرت کې بار بار دا شیان تکرارو، د اصلي وجه دا ده چې دا د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه چې کوم یو ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت دی. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت په چیز کې حاصلېږي؟ موږ چې سیرت ولولو، په سیرت کې به دا شیان موږ ته بیا بالکل معلومات وشي چې اصلي شی چې کوم یو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دی. که دا سیرت هر څوک ولولي، په ښه معنی باندې ځان پرې پوه کړي، نو بیا به دا مشکلات بیخي حل شي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اومه وظیفه چې کوم یوه هغه موږ تاسو ویلی چې دا موږ ځان دپاره ماډل، قدوه، الګو وګرځوو چې ومګرځو بس بیا کامیابي همدا ده. نو دا اومه وظیفه تقریبا دا شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه کارونه کوي، دغه کارونه تاسو په خاطر کوي چې تاسو د هغه نه چې وکړئ، د هغې نه باقاعده پیروي وکړئ او د هغې سره ځان برابر کړئ. نو دا شوه اومه وظیفه دا شوه. اوس اتمه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو ده دا د قاضي او فیصله کوونکي په حیث باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو عام قاضیان دي، د موږ او تاسو قاضیان چې کوم یو دي، د دوی حکم د شریعت برابري قابل نفاذ دی، یعنی نافذ دی، باید نافذ شي او عملي شي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قضا مسله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څوم شارع دی، شارع دی، شارح دی، قدوه ده، نمونه ده، او بلکې د تزکیې استاد دی، د تربیت استاد دی. نو ټول حیثیتونه چې کله راجم شي، نو بیا د قضا مسله بیا سړی ته واضح کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو دی دا داسې عادي قاضي نه دی، که فیصله وکړه منې که نه منې، بیا بل محکمې ته لاړ شه، بلې ته لاړ شه، بلې ته لاړ شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې بله محکمه نشته، ځکه دی د الله پاک پیغمبر دی او الله پاک د ټول نظام اصلي هغه هم دی د چلونکی. نو دی من حیث نماینده من حیث رسول رالیږلی، د سړی نه دی رالیږلی نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها، چې هغه خدای نه اخیسته رشوت خوري، هغه غوا او پګړۍ خبره پکې منځ ته راشي، دا شی نشته دی. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاضیتوب چې کوم یو دی دا داسې قاضیتوب دی چې دې کې د نه منلو ګنجایش نشته. یعنی دا خبره د ایمان سره منافي ده که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه مني. نو اول خدا دی چې الله عز وجل غالبا سوره نساء کې 105 آیات کې دا خبره راغلی، سوره نساء کې چې الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې موږ ته کتاب نازل کړی دی په حق سره، د څه په خاطر لتحکم بین الناس بما اراک الله، ته چې ته فیصله وکړې، حکم وکړې د خلکو په منځ کې په هغه څه باندې چې تا ته الله پاک ښودلي، یعنی د الله پاک د ښودل شوي تعلیماتو او د هغه د احکامو په رڼا کې ته د خلکو په منځ کې څه وکړې، د خلکو په منځ کې فیصله وکړې. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې دا وظیفه دغه خبره ده. نو هغه دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلکو ته څه کوي، خلکو ته به باقاعده د خلکو فیصلې کوي، ځکه دا وظیفه هم ده چې دا فیصلې نه کوي نو بیا به څه کوي، نو کار یې څه دی، بلکې د قاضي دی او داسې قاضي دی چې د خبره به چې ده د خبره به قابل د منلو ده. په دې کې د دې خبرې گنجایش بیا نشته چې څوک دی وایي چې زه منم یا نه منم، دا خبره پکې بیا نه راځي پکې، بلکې د هر حکم به قابل دی شي، قابل دی به منلو. بل ځای کې راځي قرآن عظیم شان کې چې فلذلک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم قل امنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم. ما ته امر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شورا سوره
سوره شورا 25 سپاره کې دی هغه 15 آیات دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته امرت لأعدل بینکم، ما ته امر شوی دی الله پاک عز وجل دی خوانه چې تاسو په منځ کې چې کوم عدل او انصاف وکم. دا مهمه مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وظیفه سپارل شوی چې د خلکو په منځ کې چې ګوره امرت لأعدل بینکم، ما ته امر شوی دی چې تاسو په منځ کې چې کوم تاسو په منځ کې عدل وکم. بل آیات چې ډیر واضح او ډیر صریح دی بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم د قضا په باره کې دا د سوره نساء 25 آیات 15 آیات دی په 15 سپاره کې دا سوره نساء چې کوم دی دا آیات راغلی دی هغه کې ډیره خطرناکه مسلې ته الله پاک اشاره کړې ده. مؤمنان ته وایي چې دا خبره ډیره عدینه ده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. د سوره نساء 15 آیات دی. فلا وربك څه وایي الله پاک؟ فلا قسم دې ستا په رب باندې ځان باندې قسم کړی الله پاک چې زما دې په خپل ذات قسم. فلا وربک قسم دې ستا په رب باندې لا یؤمنون دوی مؤمنان کېدلی نشي تر څو وخته پورې حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر څو چې تا ثالث او حکم او قاضي و نه ګرځوي په هغه څه کې شجره بینهم چې دوی په منځ کې د شخړې سبب ګرځي. یعنی کوم مسائل چې د دوی په منځ کې شخړې او هغه پیدا کیږي چې تا قاضي و نه ګرځوي لا یؤمنو دا مؤمنان نه دي، مؤمن کېدی نشي چې تر څو تا قاضي او حکم و نه ګرځوي. یو خبره ده چې د ایمان دپاره یو شرط دا دی چې د خپلو شخړو د معاملو د مسایلو حل به چا نه غواړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا وړئ هغه چې څه فیصله وکړي هغه به صحیح. بیا یې د دې نه خطرناکه دا ده ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، بیا دا چې کله ته فیصله وکړي د چا په حق کې نو د هغه په زړه کې دې په مقابل کې هیڅ قسم هغه باید ونه ګرځي چې وایي د کسې داسې شوي وی داسې او یا یې ښه ونه کړه یا دا کتې پتې پکې دا بالکل نه د ایمان مخالف دي. فلا وربک لا یؤمنون چې تر څو تا قاضي مقرر نه کړي بیا چې ته فیصله وکړي بالکل په زړه کې هیڅ قسم خبره ونه ګرځي بلکې څه ویسلمو تسلیما بلکې هغې ته 100% تسلیم شي. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه بس دا حق ده. دې کې بس نور دې کې جګړه کول دا د منافقت سبب ګرځي، دا د کفر سبب ګرځي. نو تاسو فکر وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې قاضي دی ووایي چې که څوک یې حکم ونه مني چې هغه کوم فیصله وکړي ایمان یې لاړلو او که زړه کې څه وګرځېدل هم ایمان یې لاړلو ورته تسلیم هم نشي ایمان یې لاړلو. یمون خو مصیبت دا دی چې دا خلک بس رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح حدیث موجود دي صحیح حدیث او بیا پکې کدي کوي دا موږ فرهنګ دی زموږ کلتور دی او دا شی او دا دی دا پکې لاچاره وړي چې دین د شیانو کې مداخلت کوي. نو دا یو مصیبت دی چې د خلکو ته د الله پاک پیدا کړی دی. نو دا یو حکم صریح حکم چې سورې نساء کې موږ تاسو ویلې. بل یو 50 آیت سوره النور 18 سپاره کې دا سورت دی هغې کې بل آیات هم راځي انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسول ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ګوره الله پاک څه فرمایي وایي د مؤمنانو قول دا دی انما کان قول المؤمنین باید د مؤمنانو قول دای د مؤمنانو خبره دای اذا دعوا الى الله ورسوله چې کله الله او رسول تر وبلل شي ليحكم بينهم چې دوی په منځ کې فیصله وکړي. یعنی معنی دا شو که تاسو کله شخړه کله مسله کله غدر ته پیدا شو جنجال نو بیا تاسو د الله او رسول خبرې تر وبلل شي چې دغه شي دا خبره به د الله په هغه باندې فیصله کو نو څه به کوئ نو تاسو خبره به ګوردای چې یقول سمعنا واطعنا مونږ بالکل اورو بالکل اطاعت کوو او څوک چې داسې ووایي داسې خبرو کې اولئک هم المفلحون همدغه خلک کامیاب دي چې بیا داسې ونه وایي موږ مصیبت موږ د خلکو خبر وایي موږ نیمایي قرآن نیمایي لمن موږ وایي چې په پښتو جرګه راته وکړه پلان کې راته وکړه درېیم ته ځو پلان کې ته ځو دا شریعت ورکې کله څنګ ته کېده بالکل دا موږ په زندګۍ کې بالکل دا شی شته او دا ټول خطرناک موږ زندګي همدغه شي خرابه کړې. بس شریعت ته پرېږده شریعت باندې خبره نه کوو پښتو یا د موږ قوم یا موږ کلتور زموږ دود زموږ رواج چې څه وایي هغه شی راته ووایه هغه شي کې به خبره کوو.
نو داسې یو مصیبت پیدا شو. دلته واضحه ده چې انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، د مؤمنانو قول باید دغه وي چې کله الله او رسول ته راوبللی شي د یو فیصلې په خاطر باندې، نو هغه به څه وایي سمعنا واطعنا، بالکل خبره مې واورېده، بالکل یې منم، دې کې ماته هېڅ خبر نشته. نو که دا خبره هر چا سره وي اولئک هم المفلحون، همدا خلک کامیاب دي. بس د کامیابۍ راز دلته الله پاک وفرمایلو. هلته مخکې آیات کې خو بالکل د ایمان نه خلک وځي که دا خبره ونه مني. بل آیات کې سوره النساء کې یو شپېتم آیات دی، وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، یو شپېتم سورت دی هغه دی. بل آیات نه چې مخکې فلا وربک لا یؤمنون، هلته د هغې نه مخکې دا راغلی چې کله چې منافقینو ته وإذا قیل لهم، او چې کله وویل شي دوی ته یعنې منافقینو ته چې راشئ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أنزل الله وإلى رسول، هغه څه چې الله پاک نازل کړي یعنی کتاب الله ته، وإلى رسول او حدیثو ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې ته تاسو حاضر شئ راشئ، نو څه معنا چې رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، ته به وګورې منافقین چې بیا بانې لټوي، بیا به مخ باړوي، بس شل کیسې به کوي. دا زموږ کلتور داسې دی، دود هم داسې دی، رواج هم داسې دی، زموږ په دې قوم کې دغسې رواج دی. بیا به خلک څه وایي که مصیبت خو موږ ټول مصیبت باندې کې چې بیا به خلک څه وایي. که الله او رسول هر څه کوي، دوزخ کې که هر څه کېږي، خو خیر دی خو چې خلک ونه وایي. هغه ابوجهل خبیث چې کله ابوطالب صاحب وفات کېدو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کاکا یو ځل کلمه ووایه، یو ځل کلمه، زه به تا دپاره بیا شفاعت وکړم. حتی یو روایت دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې خیر دی که د خلکو نه څه هغه درځي تا ته، نو ما ته په دې غوږ کې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله، بس ما ته خو به دلیل پیدا شي د الله په دربار کې به زه تا ته شفاعت وغواړم. خو ابوجهل په دې وخت کې پوه شو چې خبرته وکړي. او ابوجهل څه ورته وایي، او ابوطالبه ګوره ایمان را نوړې، هغه نشې دین پرې نه دی، د مور پلار او د نیکونو، بیا به د مکې جنکۍ در پسې خاندي. چې ابوطالب وډار شو د دوزخ نه، خدای دې تباه کړي دا هلکه څنګه چې تباه شو. ته په دې اوس نه پوهېږې چې دا څه معنا لري، چې دا دایمي په کروڑونو میلیاردونو ټریلیونونو کالونه د په دوزخ کې سوځي، خیر دی دا پروا نشته. خو چې جنکۍ در پسې ونه خاندېږي، د هغه نهایت حماقت و جهالت همدغه شی دی چې خیر دی هغه دی. و چې جنکۍ را پسې ونه خاندي، نو څومره بدبختي، څومره مصیبت دی. موږ هم همدغسې دی چې دا خلک به څه وایي، نو د خلکو به څه وایي، د خلکو خلک د خواستې څوک پاستې نشي نیولی، دا هغه کېږي. د اتمه وظیفه موږ دا ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قاضي په حیث باندې، د فیصله کوونکي په حیث باندې الله پاک عز وجل رالیږلی دی. بل خبره نهمه خبره دا ده وظیفه چې دی د حاکم او د واکمن واکدار په حیث باندې، لکه موږ تاسو دلته یو عام اصطلاح چې لرو د پاچا په حیث یا د رئیس جمهور په حیث یا د امپراتور چې رواج داسې دی اوس دا دې په حیث باندې، دا معنا شو چې الله عز وجل د قاضي په حیث هم رالیږلی، د معلم په حیث هم رالیږلی دی، د تزکیه نفس د یو پیر او د یو مربي په حیث هم رالیږلی دی، شارع په حیث هم رالیږلی، د شارح په حیث هم رالیږلی، د قاضي په حیث هم رالیږلی. که ګوره د واکمن واکدار او د قانوني مرجع اټارټي په حیث هم رالیږلی دی. داسې نه ده چې صرف بس ناست به کوم ځای کې چې خلک څه کوي هغه دې کوي او دی د صرف قاضي د خلکو فیصلې دې کوي، نه، بالکل قاضي هم دی، خو د قاضي په خوا کې هغه ټول قدرت اختیار پاور چې کوم یو دی هغه سره دا صرف د سره یې ګوره د په سر باندې بل څوک شته نه بغیر د الله نه، چې اوس بل تا څه فکر کوئ چې پیغمبر موجود دي او بل سړی دی بیا د دې دا وکړي زه واکدار زیم او حاکم زیم او هغه زیم. نو ځکه الله پاک جل جلاله وایي چې سوره نساء کې 40 آیات وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، موږ هیڅ پیغمبر نه دی رالیږلی د انسانانو د هدایت لپاره مګر په دې هغه هم رالیږلی چې ليطاع باذن الله، د الله په اذن او په اراده د هغه اطاعت وشي. دا خبره دی ومنل، دا څه معنا اطاعت د چا کېږي؟ اطاعت د هغه چا کېږي چې اټارټي ورسره، قوت ورسره، ځواک ورسره، اختیار ورسره، واک ورسره، واکمن موږ او تاسو خلک په دې پښتو کې ورته وایي، یا حاکم معمولا حکمران چې موږ او تاسو ورته په دې ژبه کې پښتو کې ورته واکمن دی، ماډرن پښتو کې ورته واکمن وایي. نو حاکم
اعلی حاکم ګوره اټارټي والا چې کوم یو دی اقتدار او اختیار چې چا سره دی هغه په حساب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله مونږ هیڅ پیغمبر نه دی لګلې دی لپاره چې ادي خلک یې اسی دی یو پیر دی هغه په حساب بلکې چې دی ليطاع باذن الله د خلک به هغه اطاعت کوي د الله په اذن باندې دا د الله په حکم دی امر دی چې د انبیاء علیه السلام به څه کوي دغه اطیعوا الله واطیعوا الرسول چې واضح سرګند هغه دی دویم آیات چې سورې نساء کې اتایم آیات دی هغه دی ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول اطاعت وکړي یعنی حکم واکمني او اقتدار او حکومت ومنلو فقد اطاع الله داسې دی لکه د الله اطاعت که ځکه دی نماینده دی که نه دی خو رسول دی هغه خاص استازی الله پاک را لېږلی هم دې دپاره چې څه وشي د هغه اطاعت دی وشي او چا چې اطاعت وکړي کټ مټ داسې دی لکه د الله پاک اطاعت یې کړي دا بیا د بل چا حیثیت دا نه دی سر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حیثیت دی چې که چا د هغه مطابقت وکړي بالکل فکس لکه د الله پاک یې چې کړي بل څوک بیا دا اختیار نه لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیر په انسانانو کې چې هغه دې وایي چې ما اطاعت چا وکړي نو د الله پاک اطاعت دا نه دی ومن تولى فما ارسلناک علیهم حفیظا او که چېرته وګرځېده د دې خبرې نه بیا ته په دې باندې هغه نه یې پیردار نه یې چې بیا بس چې څوک یې نه مني نو بیا ته به وایي چې زه ملامت یم نه بس خبره همدا ده چې تا اطاعت به کوي او ستا خبره به مني تا به د واکدار او د واکمن په حیث باندې مني بل ځای کې بیا الله پاک فرمایي غالبا سوره الفتح کې لسم آیات دی چې ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې بیعت وکړي ستا سره په څه خبرو باندې کټ مټ داسې دی لکه انما یبايعون الله لکه چې الله پاک سره په اصطلاح سره هغه کړی بیعت یې کړی ید الله فوق ایدیهم د دې دول چې تاسو لاس ورکوئ د بیعت په خاطر دې په سر باندې الله پاک لاس دی یعنی دا معنا شو چې ته که مؤمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیعت لاس ورکوي نو په حقیقت کې دا بیعت د چا سره کوي د الله پاک سره کوي ځکه ته نماینده یې تا ځکه الله پاک خو څوک نشي لیدلی نو چې نشي لیدلی دغه صورت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کول د هغه سره بیعت کول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کول دي الله پاک سره بیعت کول دي بله خبره چې سوره احزاب کې شپږ دېرشم آیات کې راغلې ده دا ډېر هغه دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذ قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وایي چې ما كان لمؤمن ولا مؤمنة مناسب ندي د مؤمن شان دا نه دی که ښځه یې که نر یې اذا قضى الله ورسوله امرا چې الله او رسول د کومې خبرې امر وکړي حکم وکړي ان يكون لهم الخيرة من امرهم بیا د دې پکې اختیار ولري چې دې کې تغییر او تبدیل راولي ګوره دا د مؤمن او د مؤمنې ښځې شان نه دی دا مناسب نه دی د صلاحیت نه دی د اختیار نه دی چې الله پاک د کومې مسلې فیصله وکړي او د دې پکې څه وکړي بیا د ده اختیاري چې تغییرات او تبدیلات پکې راولي دا نشته وګوره بیا څه وایي ومن یعص الله ورسوله چا چې مخالفت وکړي د الله او د رسول الله او رسول یو فیصله کړي ته وایي چې نه نه منم دا داسې نه دی بس شلم قرن دی او د کمپیوټر قرن دی او نظام دی پلان کې ښکاره څرګنده مونږ واکمنان دا خبره باقاعده کوي د عام خلک یې کوي نو بیا الله پاک څه فرمایي چې څوک هم د الله او د رسول مخالفت وکړي او د الله پاک په فیصله کې تغییرات او تبدیلات راوړي فقد ضل ضلالا مبینا سړی په ښکاره ګمراهۍ باندې څه شو ګمراه شو د کې بیا دې خبرې شک نشته چې بیا پکې د تعویلونه وکړي چې دا دی او دا دی بس سم ګمراه شو هېڅ د ګمراهۍ دپاره نور بل خبره نشته ده شپږم آیات سوره النساء کې 950 آیات سوره النساء کې راغلی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولي الامر منکم تاسو د الله او د رسول اطاعت وکړئ د اولي الامر اطاعت وکړئ فان تنازعتم فی شیء که چېرته تاسو د واکمنانو او د واکدارانو او د مشرانو چارواکو ترمنځ په کوم مسله کې اختلاف راغی طبي خبره د انسان په منځ کې اختلاف راځي بیا به څه کوئ فردوه الى الله ورسوله نو دا شخړه بیا الله او رسول ته وړاندې کوي بیا دې کې تاسو نورې کتې به مه کوئ بیا خپل پکې عمل کوئ بلکې چې شخړه راغله د الله او د رسول حکم ته وړاندې کوي چې په دې باره کې څه فیصله کوي چې څه فیصله وکړو بس ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که تاسو ایمان لرئ په الله او په رسول باندې او آخرت باندې نو
دا د تاسو لپاره ډېره بهتره ده چې دا حکم الله او رسول ته وړاندې کوي او دې کې به خپل اختیارات ورچول چې خپل ځان پکې تبصرې کوي. نو دا معنا شو چې که د تاسو د واکمنانو د واکدارانو چارواکو د خلکو په منځ کې کلم په مسله کې اختلاف راغی نو دا اختلاف په رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله پاک ته وړاندې کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د واکدارۍ او واکمنۍ په باره کې آیاتونه شو، څرګند آیاتونه شو چې مؤمن غیر دې نه هیڅ هغه نه لري چې د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم من حیث حاکم، من حیث واکمن، من حیث واکدار، من حیث اټارټي قوت او ځواک په حیث ومني. دې نه چاره نشته. دا چې نه ده چې لکه موږ تاسو ځینې خلک دا سیکولران دا ډېر همدا وایي چې دین دی دنیا په کارونه کې څه کار دی، بس خپل جماعت کې دی او مونځ کې دا بلکې دا صریح آیاتونه دي. دې په مقابل کې څنګه سیکولران دلیل راوړي چې دین په دنیا په مسایلو کې هغه مداخله وکړي. دا څه معنی دی؟ آیاتونه توجیه څنګه کوي؟ څه قسم په دې آیات کې څه توجیه کوي؟ خو نه دې سره خبره ده چې نه مني اسی دې ته اوس بانه جوړي چې دین دې د دنیوي کارونو سره څه کار دی. نو چې دې صریح آیاتونه بالکل واضح او څرګند خبرې دي نو په دې کې دا اوس خبره کوي چې په دې کې غلطي. لسمه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن عظیم شان کې راغلي لسمه البته دلته مغه کې سره هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکوونکی دی او ویرونکی دی. معنا دا ده چې وایي چې ګوره که تاسو د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خبر ومنله، د هغوی اطاعت هم وکړئ او د هغوی خبره ومنله، د هغوی په طریقه باندې لاړئ نو تاسو ته الله پاک په دنیا او آخرت کې کامیابي درکړي، نعمتونه به په آخرت کې درکړي، ابدي کامیابي به نصیب شي. او که بالفرض د الله او د رسول مخالفت هم کې د خپل نفس او د شیطان خبره ومنله او په هغې پسې لاړئ نو بیا به چې بیا به تاسو ته دوزخ دی، دنیا کې هم ناکام، آخرت کې هم ناکام، په قبر کې هم ناکام، په قیامت کې هم ناکام او بیا ابدي زحمتونه، تکلیفونه، وهل ډکول، بندونه اپول او لوږې او تندې دا په نصیب کېږي. دې ته ویل کېږي نذیر او هغې ته ویل کېږي بشیر. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سوره احزاب 45 آیت یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا ایها النبی، ای نبی صلی الله علیه وسلم ته مونږ شاهد او مبشر او نذیر لګلې خلکو ته، په ښه خلکو ته، نیکو خلکو ته، د الله او د رسول اطاعت کوونکو ته به ته زیری ورکوې د جنت او د نعمتونو. او هغه کسان چې دا خبرې نه مني او په خپل نفس او د شیطان او د بیروني شیطانانو خبره مني، انساني شیطانانو او د جني شیطانانو خبره مني، نو هغوی ته بیا وویروه چې ګوره د دې انجام ډېر خراب دی. لکه کله استاذ په سن کې چې هلکان درس وایي، ښه درس وایي، هغه ته وایي شاباس بچیه ته انشاءالله ولعمره کېږي، کامیابېږي او ښه انجام به دي دا او چې کوم یو لټان مټان خدای وهلي ښه دي هغوی ته بیا وایي چې او بچیه ته خو دلته راځې ګوره فیس هم ورکړې او ځې او راځې د مور پلار د کار نه دې ځان ساتلی او دلته همداسې لنډغر غوندې شی او ځې او راځې او نور هېڅ پکې نشته. ګوره دې انجام ډېر خراب دی. هلته د مور پلار بېچاره تکلیف وباسي، تا ته خرڅ مصرف دا ټول شیان درکوي او ته بیا دلته راځې بیا چې ګپ لګوي او بس ټول ورځې ته لوړغتې کوي. نو دې خو انجام ډېر خراب دی. دا معلم وظیفه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم ده. بعثت معلما، زه معلم را لېږلی شوی. معلم موږ په خپل ژوند کې تاسو هم لیدلي مشران خلک چې کوم دي خلکو ته وایي چې ګوره دغه لوړغتې مه کوه، دا شیان مه کوه، دې انجام هغه ده ځکه هغوی تجربه لري. دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په صفت راغلی دی چې دا خلکو د چې وکړي، دا خلکو ته ووایي چې ګوره انجام د دې خبرو چې دا تاسو په کومه لاره اختیار کړې دا ډېره خرابه ده. بل آیات سوره فتح کې آیاتم آیات ده انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. مونږ ته ګواه شاهد دی په دې خلکو، ته بیا د قیامت پر شاهدي ورکوې ځکه دا ټول شیان تا ته معلوم دي. او بیا چې مبشر زیری ورکوونکی نذیر. بل آیات کې سوره مزمل کې انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم ارسلنا الی فرعون رسولا. مونږ تاسو ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم من حیث شاهد او ګواه را لېږلی لکه څنګه چې فرعون خبیث دی دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلی و موسی علیه السلام دغه چې تاسو ته هم راغلی. ګوره دې ته هم خیالي چې داسې عادي
شخصیت نه دی، عادي سړی نه دی چې دا راغی د خبرو منئ. نو انبیا علیه السلام ټول په مجموع کې چې کوم یو په مجموع کې ټول د الله پاک چې دي ګواهان دي، زیره ورکوونکي دي، ځکه د انسانیت د هدایت په خاطر باندې الله پاک د خلق را لېږلي دي. 11مه خبره دا ده چې د دین د بشپړونکي او نافذونکي په توګه باندې الله پاک چې کوم نظام را لېږلی د انسان د هدایت، د انسان د ژوند تېرول دپاره هغې ته ویل کېږي اسلام دین چې کوم یو دی د الله پاک را لېږلی همدې په خاطر باندې چې دا خلکو عملي شي. نو د دې په خاطر باندې الله پاک انبیا علیه السلام را لېږلي دي او چې دا غالب کې په دې دنیا کې. دې کې یو خبره مهمه ده چې سړی باید لږ هغه کړي، هغه دا ده چې یو د ټول ادیانو محوه کول یو خبره ده، او بل دویمه خبره دا ده چې د ادیانو مغلوب کول دا بېله خبره ده. دوه خبرې دي. دلته قرآن عظیم شان کې چې کوم هغه راغلی د انبیا علیه السلام وظیفه هغه دا ده چې صرف د الله دین چې د ټول مخلوقاتو خالق، مالک، رازق، مدبر، تنظیم کوونکی، مرګ، ژوند، ټول اختیارات د هغه سره صرف د هغه دین به حاکم وي، بس هغه دین به حاکم وي، د هغه دین به غالب وي. دا نور ادیان به موجود دي مغلوب وي، ځکه د انسان ته اختیار الله پاک ورکړی، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دا ښه او بد واضح دي، څوک یې مني څوک یې نه مني. دا اختیار تاسو په چا باندې جبر مه کوئ، خو غلبه به د هغوی په لاس کې نه وي، د کفر په لاس کې به غلبه نه وي، بلکې غلبه به چا وي؟ د الله پاک د دین په لاس کې به وي. ځکه خو سوره توبه کې 33 آیات دی، والذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق یظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. الله پاک فرمایي چې الله پاک هغه ذات دی چې خپل انبیا علیه السلام ارسل رسوله چې را لېږلي دی خپل رسول بالهدى ودین الحق د هدایت او حق دین سره د څه په خاطر لیظهره علی الدین کله چې دا غالب کې په ټول ادیانو. محوه کول مطلب نه دی، ګوره دې ته خیالي چې د ادیانو ورکول مطلب نه دی، بلکې دا د انسان خپل اختیار دی چې کوم اختیاري، خو غلبه به نه لري، غالب بني غالب به شي د الله پاک دین به وي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، یعنې د حق دین چې کوم یو دی دغه به شي کې دا به غالب کې. دا آیات په سوره توبه کې دی. بل آیات سوره الفتح کې دی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. دا په سوره الفتح کې 28 آیات دی. هلته دا وایي چې الله پاک هغه ذات دی چې رسول صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی د هدایت او حق دین سره د څه په خاطر لیظهره علی الدین کله، چې دا شی کې دا غالب کې په نور ادیانو باندې، وکفا بالله شهیدا، او کافي دی دې دپاره الله پاک ګواه او شاهد. بس دا دغه دی. بیا سوره الصف کې 9 آیات سوره الصف کې هلته هم عینا خبره راغلې، والذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. الله پاک هغه ذات دی چې را لېږلی خپل رسول د هدایت او د حق دین سره د څه په خاطر لیظهره چې غالب کې په نور ادیانو باندې. نو د دین غلبه چې کوم یو دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه ده چې دا دین لکه څنګه چې غالب کې په خپل زندګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې چې څومره ادیان موجود و هغې وخت کې بالکل غالب برلاسه دین امدا شو. ځکه بل ځای کې الله پاک فرمایي چې اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. الله پاک فرمایي چې الله پاک نن تاسو د دین بشپړ کې مکمل کې او خپل نعمت په تاسو کامل کې او اسلام د دین په حیث باندې د یو کړنلارې په حیث باندې تاسو ته خوښ کړي چې دغه بس که تاسو غواړئ چې دنیا او آخرت کې کامیاب شئ نو دغه دین ونیسئ، دا کوم دین چې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه تاسو را لېږلی دغه دین ونیسئ. 12مه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې په نیکیو امر کوي، د بدیو نه خلک منې کوي. طبیعي خبره ده د انبیا علیه السلام چې څونه راغلي، خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولې ورځې نه نیولې تر وفاته پورې امر بالمعروف نهي عن المنکر، بنیادي خبرې ده همدا چې ګورې لمونځ، روژه، زکات، حج، د مور پلار اطاعت کول، د ګاونډیانو خیال ساتل، په مظلوم ملت باندې رحم کول، د هغوی خیال ساتل، د هغوی په کارونو کې منډې ترې وړل، د یتیمانو د کونډو دوی سره کوشش کول، د هغوی مشکلات حلول، د هغوی خبرګیري کول، د هغوی غم خړول، د هغوی احساس په خپل زړه او په خپل دماغ
کې ساتل، ځان به احساس نه بلل چې زه اسې غیر مسؤول واجب الاحترام شخصیت یم بس هر څه چې کېږي دا به نه کوئ کله، بلکې تاسو به څه کوئ، تاسو به همیشه د نیکو او د خیر هغه کوئ او د بدیو نه، د رشوت نه، د سود نه، د غلطیو نه، د ظلم نه، د تیري او د تجاوز نه او د خلکو د حقوقو د غصب کولو نه او د خوړلو نه، دې نه به همیشه تاسو ځان هم ساتئ، نور خلک به منې کوئ. صرف دا نه دی چې خلکو بس دا رشوت ډېر بد کار دی، ډېر بد کار دی همدا وایي او چې بس کېږي بس کېږي، نه ته اټارټي چې در سره یې بیا منې کړه. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، په لاس یې منې کړه، که دې کې نه په خوله یې منې کړه، زړه کم از کم ورته زمونږ چارواکي اکثر بې احساسه شوي دي، هېڅ احساس ورسره نشته، بس په دې فخر کوي چې زه په هېڅ شي باندې هېڅ په کیسه کې هېڅ شي نه یم، بلکې دا خو هغه سختترین شی چې کوم یو دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي، هغه مخکې آیات تقریبا یو ټوکری مخکې تېره شوې وه چې الذین یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. دغه نبی امی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د کوم یاد او یادونه په نورو کتابونو کې شوې ده، دا مونږ را لېږلی دی خلکو ته، دی به چې کوي یأمرهم بالمعروف، په نیکو په خیر په ښو کارونو باندې بهترو کارونو باندې ما خلکو ته امر کوي، و چې کوي وینهاهم عن المنکر، او د بدو کارونو نه، ناوړه کارونو نه، غلطو کارونو نه، مضرو کارونو به خلک چې کوي دا مه کوئ چې تباه کېږئ. ګوره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې ټول شیان دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا دغه کې راځي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه 14 دا تقریبا راځي شمارې کې سړی جدا جدا حساب کې امر بالمعروف، یعنی دا چې دی په معروف امر کوونکی او د بدو چارو نه منع کوونکی. دیم وظیفه ده چې انبیا علیه السلام ټول او رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخصوص دا وظیفه ده چې خلکو ته به څه کوي، خلکو ته به دغه کوي. 14 ګډه وظیفه دا ده چې دی به د خلک د تیارکیو نه، د جهالت نه، د بدبختیو نه، د دې نه به خلک راوباسي نیکبختۍ ته او رڼا ته، علم ته، د جهالت نه به روباسي رڼایي او علم ته، روښانتیا ته به روباسي. دوی هغه ذهني کوم جهالت او کوم تیارې چې دوی په ذهن کې د هغې ټول نه به راخلاصي، داسې میدان ته به روباسي چې هغه د خیر او د روښنایي او د صفایي او د زندګۍ د رسولې. نو باقاعده په دې کې قرآن عظیم شان کې آیاتونه باقاعده راځي چې یا اهل الكتاب قد جاءکم رسلنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ویهدیهم الى صراط مستقیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا نور ته وایي ای اهل الكتاب، ای اهل کتابو، ای هر څوک چې انسانانو، هر څوک چې اهل کتاب چې تاسو ته الله پاک قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا، تاسو ته الله پاک رسولان علیه السلام را لېږلي چې واضح کې هر شیان چې کوم یو تاسو به هغې کې ځینو خلکو دنه پټ کړي دي. قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین، الله پاک تاسو ته د خپل طرف نه یو نور او مبین کتاب را لېږلی دی چې د هغې پیروي تاسو وکئ. هغه څه کوي؟ ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، تاسو د تیارکۍ، د جهالت، د بدبختۍ، د ورانۍ او د ناکامۍ نه روباسي الى النور، کامیابی ته، خیر ته، روښنایي ته، علم ته، دې ته راوباسي. ویهدیهم الى صراط مستقیم، او تاسو نیغې لارې ته چې کړي برابر کړي. دلته 2 مسایلو ته اشاره شوې، یو دا چې په اهل کتابو چې کوم شیان اصلي دي الله پاک د دین نه پټ کړي وو، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته واضح کړه. نو دویمه خبره دا ده چې څونه تیارکۍ، اقسام د تیارکۍ او د جهالت او د بدبختۍ چې څومره دي، ټول نه به خلک روباسي نیکبختۍ ته او داسې حالت ته چې هغه د انسان لپاره لازم دی، الله پاک هغه کړی دی. 14مه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات کې چې موږ ولوستو په دې کې مغرق شوی، خو دلته موږ جدا عنوان ورکړی، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې چې کوم اختلافات او کوم مشکلات خلکو پیدا کړي دي، پخوانیو یا اوسنیو، د هغې د روښانولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک را لېږلی دی. چې ګوره قرآن عظیم شان وایي سورت المائده کې 15 آیات دی، یا اهل الکتاب قد جاءکم رسلنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. نو اهل کتاب ته وایي چې اهل کتاب تاسو د خپل کتاب او خپل شریعت نه ډېر شیان پټ کړي وو، د هغې دپاره الله پاک انبیا علیه السلام راولېږل، او خصوصا نبي اخر زمان یې راولېږلو چې کې یبین لکم کثیرا، ډېر شیان چې هغه تاسو
کنتم تخفونه چې تاسو هغه پټول د کتاب نه، هغه بالکل دا بخکاری د وظیفه یو اساسي وظیفه دا ده چې تاسو څومره شیان د الله د کتاب نه، د انبیاء علیه السلام د شریعت نه چې کوم شیان تاسو پټ کړي هغه چې کې هغه ټول د ويعفو عن کثیر، او د ځینو شیان نه تیر شي چې ځینې غلطیان شوي دي. قد جاءکم من الله نور کتاب مبین، الله پاک تاسو ته نور او کتاب مبین را لېږلی دی. لږ خیال ساتئ د دې خبرې، داسې نه ده چې بس هغه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وظیفه دا ده چې په ادیانو کې چې څومره خلکو خبرې پټې کړي، تعریف کړي، تغیرات تبدیلات پکې راوشي، دا ټول الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې خلکو ته څرګند کړي چې ګوره دې کتاب کې اصلي حکم دا دی، د الله پاک حکم دا دی. دې خلکو پکې تغیرات راوستلي. بل آیات شریف د سوره نحل 40 آیات ده، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ګوره وما انزلنا عليك الكتاب، موږ دا قرآن عظیم شان دي د پر نازل کړی دی، نه دی نازل کړی چې بس اسې هغه، بلکې الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، بلکې د دې په خاطر موږ را لېږلی چې څه اختلاف، ګډوډي، تحریف و تغییر و تبدیل چې دوی پکې راوستي، هغه څه کې خلکو ته بالکل لتبين لهم چې ښکاره یې کې ګوره ظالم زامنو په کتاب کې د الله په حکم کې د انبیاء علیه السلام په اصلي تعلیماتو کې خو دغه خبره تاسو کوم طرف روان یې، تاسو کومې کیسې شروع کړي دي، دغه شی به ته کوې، د خلکو ته به دا واضحه کوې چې ګوره ستاسو په کتابونو کې اصلي بنیادي خبره، الهي خبره، خدایي خبره دغه ده، او تاسو کوم خواته روان یې. دا شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلفو تقریبا 18 وظیفې دلته هغه کوم عنوانونه چې موږ وکړ هغه بیل و، خو د هر عنوان کې کله یو، کله دوه، کله درې وظیفې ښکاره شوي. لکه په اول هغه کې چې موږ ویلې په یو آیت کې 4 وظیفې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شي، یتلو علیهم آیاته ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم، هلته 4 دي، په ځینو ځای کې 2، په ځینو کې 3، جمعا 19 وظایف د رسول الله صلی الله علیه وسلم دندې او مسؤلیتونه په قرآن عظیم شان کې بیان شوي دي. نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسؤلیتونه او وظایف و چې د دې وظیفو د اجرا په خاطر، د عملي کولو په خاطر باندې الله عزوجل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راولېږلو، او دا وظیفې ور باندې باقاعده په ډېر ښه طریقه او په ډېر ښه نظم هغه باندې اجرا کړې. په حجة الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خطبه ورکړه، آخري خطبه تقریبا په هغه کې همدا عمومي چې خلکو ته ویل چې ورته ویل چې ای خلکو، ما چې کوم پیغام تاسو راوړی ایا ما رسولی دی که نه دی رسولی؟ ټولو په یو هغه باندې اواز باندې چې رسول الله تا خو رسول څه کوي، بلکې پوره حق دی هغې ادا کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوته داسې مبارکه اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 ځلې لا ته شاهد او ګواه وباسه، پاتې چې تا چې ما ته څه حکم کړی و هغې بالکل کټ مټ پوره رسولی او د هغې حق مې ادا کړی دی. الله پاک دې موږ او تاسو ته په دې باندې د پوهېدلو او د دې عملي کولو توفیق او حق راکړي. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.